روایاتو کې راغلي دي من اعتکف 10 فی رمضان کان کحجتین و عمرتین، چا چې د رمضان 10 ورځې اعتکاف وکړو د 2 حجونو د 2 عمرو ثواب الله ورکړي. دا رنګ د رمضان اهتمام پکار دی، رمضان کې د اعتکاف اهتمام پکار دی. اخیری 10 ورځې دا اعتکاف سنت دی. بیا که 10 ورځې روزه وا که 9 ورځې دا اعتکاف دا پورا راځي. که یو کم درشم باندې د اختر اعلان شو اعتکاف پورا شو، او که په درشم باندې شو دا خلا خدا. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کم انسان چې د اخیری 10 اعتکاف وکي د 2 حجونو او د 2 عمرو ثواب الله پاک ورکړي. بل روایت کې راغلی دي چې څوک د یو مسلمان په حاجت او یو ضرورت کې روان شي او د یو مسلمان په ضرورت کې د سره مرسته وکي، دا د 10 کالو د اعتکاف نه زیات ثواب لري. او چا چې یو ورځ د الله د رضا لپاره اعتکاف وکړو، الله پاک به د او د جهنم منځ کې 3 خندق فاصله پیدا کړي. یو خندق نه بل خندق پورې دونه فاصله ده لکه مشرق او مغرب چې منځ کې فاصله لري. نو یو ورځ د اعتکاف دومره ثواب دی چې 3 خندق د جهنم د اور نه لري کی. نو 10 ورځې چې اعتکاف کې 13 خندق د جهنم د اور نه لري کی. او د 13 خندق فاصله داسې ده لکه 13 ځل چې مشرق او مغرب نه لري شي. مشرق او مغرب یو بل نه څومره لري دي چې دومره فاصله 13 ځل توی شي مثلا، نو دا 13 خندق دي. نو حساب لګاو چې په یو ورځ باندې 3 خندق سړی د جهنم د اور نه لري کیږي، نو په 10 ورځو به 13 خندق لري کیږي. دا د دې سنت کفایي عمل ثواب دی. په رمضان کې پکار دادا چې سړی په 10 ورځو کې اعتکاف وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دومره اهتمام کړی. ترمذی شریف کې حدیث ته نبی اسلام ډیر کرت یو عمل شروع کړی دی او بیا پرېښی دی. اعتکاف چې شروع کو نو تر مرګه پورې نه دی قضا کړی. یو ځلې قضا کو د یو وجې د باعث نه یو باعث جوړ شو، بیا په هغه ورځ باندې هغه کال باندې 10 ورځې نورې قضا راوړې او اعتکاف یې وکړو. الله پاک دې موږ تاسو ته په دې سنت باندې عمل نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.